سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني وایي د جنرال عبدالرشید دوستم موضوع تر غور لاندې ده او د بیرته راتګ احتمال یې ډیر دی. د نوموړي په باور د ښاغلي دوستم موضوع یوه حقوقي مسئله ده او ډیر ژر به حل شي. د ولسمشر لومړی مرستیال د تیر کال په غوی میاشت کې د درملنې په پلمه ترکیې ته ولاړ او بیرته رانغی. د غزني د ولایتي شورا مخکینی غړی سید عبیدالله سادات په غزني ښار کې ووژل شو. د غزني د امنیه قمندانۍ د مسؤلینو په وینا نوموړی چې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو احتمالي نماینده هم و، تېره شپه په داسې حال کې چې له خپل کاري دفتر د کور پر لور روان و د یو بریدګر له لوري په بې غږه تومانچې سره وژل شوی دی. د سرچینې په وینا بریدګر کله چې غوښتل له پیښې ځایه وتښتي د افغان ځواکونو له لوري وژل شوی دی. ولسمشر غني په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو له امله ولسي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلو او په فاریاب کې له نیول شویو کسانو سره د شوي چلند په اړه اړوندو بنسټونو ته د څېړنو امر کړی دی. ښاغلي غني په یوې اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو هر ډول چلند چې د هیواد له نافذه قوانینو او اصولو سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دي او څرګنده کړې ده چې رامنځته شوې ستونزې د افرادو د نامسلکي چلند پایله ده، نه د هیواد د دفاعي او امنیتي نظام. نوموړي له اړوندو بنسټونو همدارس غوښتي چې د یادو پیښو له څېړنې وروسته خپل راپور او وړاندیزونه دې له اعلی سرقمندانۍ سره شریک کړي. له دې سره سم ولسمشر غني تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د فاریاب له ملکي او پوځي مسؤلینو سره خبرې وکړې او د دې ولایت امنیتي وضعیت یې وارزاوه. ښاغلي غني په دې ناسته کې ویل خلک نظم غواړي او نظام باید هغوی ته د ښو خدمتونو د چمتو کولو په خاطر ځواب ویونکی وي. د نوموړي په باور حکومت د نظم او عدالت د ټینګښت لپاره ټول اقدامات په پام کې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې 2 اونیو راهیسې د قیصار ولسوالۍ د امنیه قومندان د نیول کېدو په غبرګون کې په فاریاب کې لاریونونه روان دي او یو څه دولتي تاسیسات هم زیانمن شوي دي. د ننګرهار د بټکوټ ولسوالۍ یو منځنی ښوونځی وسوځول شو. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي د کفتن په نامه دا ښوونځی چې په ګړباوې بابا سیمه کې موقعیت لري تېره شپه د ناپېژاندو کسانو لخوا سوځول شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې د یاد ښوونځي 8 خونې او ټول اسناد سوځېدلي دي. او د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې تېره ورځ د تریاکو یوه لویه ذخیره کشف او ضبط شوه. د کابل د امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر میان احمد احمدي وایي په دې ذخیره کې چې په هودخیلو سیمه کې موقعیت درلود څه باندې 70 کیلوګرامه تریاک ساتل کېدل. د نوموړي په وینا د دغو توکو په تړاو یو کس له یو شمېر وسلو او پوځي جامو سره یو ځای نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.